السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، الحمدلله د خوشحالۍ ځای دی چې نن ګڼ شمېر هیوادوالو ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي رسیږي. که یو طرف ته سړی خوشحاله شي چې دوی ته مرسته ورسېدله، د بلې طرفه سړی خفه شي چې په هیواد کې مو ګڼ شمېر هیوادوال بېروزګاره دي، یتیمان دي او کونډې دي. الله پاک دې زموږ په وطن باندې یو غیبي رحم وکړي چې دا غربت ختم شي او موږ هیڅ ډول ویډیو ونه کړو، هیڅ ډول ویډیو خپره نه کړو او هر څوک په خپل ځان باندې باسیه وي او دوی ټولو کار جوړ وي. خو بیا هم الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو. په سخته ورځ کې به چې کوو، یو بل ته به لاس ورکوو، یو بل سره به همکاري کوو. لکه څنګه چې تاسې دغه ورونه ګورئ چې دوی سره دغه الحمدلله همکاري وشوله. او دغه همکاري موږ سره چا کړې ده؟ دا د موږ او تاسې یو مسافر ورور ده چې په خارج کې ژوند کوي، امان په نوم باندې. کور یې ودان، هغې سره خپل کفیل دغه همکاري کړې وه. الله دې هغې ته مجرونه ورکړي چې دوی له هغه ځای نه افغانستان ته دغه کونډو یتیمانو ته دوی مرستې رالېږي، دوی سره مرستې کوي او د دوی مرستې به هم مستحقو خلکو ته رسیږي. لکه څنګه چې تاسې دغه بیچاره او بېوزله خلک ګورئ دوی ته ورسېدلی. راځئ په وطن کې مو غربت ډېر ده، یو بل ته لاس ورکړو، په خپل لاس باندې یو بل سره مرسته وکړو، دوی راپورته کړو تر څو زموږ قدرمنې مورګانې او زموږ قدرمن هغه ماشومان او سپینګیري دوی ونه ضربېږي، دوی ونه دردېږي. په یو عاجل وخت کې ورسره مرسته وکړو. موږ ځکه په افغانستان کې سخت ژمی ده او یخ ده او په دې یخ کې کارونه هم کم وي او د دوی بېروزګاره وي، بل یتیمان وي، دوی سره باید مرستې او کومکونه وکړو. یو څو تنو سره خبرې کوم، د دوی هغه خبرې تاسو سره شریکوم چې دوی څه ستونزې او څه مشکلات لري. ستل دربار بل دربار نه لرم، پکړو بدو بدو باو باسم. ها قدرمن لیدونکو، د یوې کونډې مور سره خبرې کوم، د دې نه پوښتنه کوم چې دوی څومره یتیمان په کور کې لري. مورې څومره یتیمان په کور کې لري؟ 15 دانې لري. د دې سرپرستي ته کوي مورې؟ مورې دا دومره خل نه ته خو یو مرکۍ دی، ته خو نه مزدوري کړی شي، نه کور کړی شي، څه رقم دا سنبلوي؟ الله مې ربون بد شو، ټول همکاري ورسره کړې وه، خلک مرسته ورسره کړې، خو ډېر دوام یې ته کړې. بیا خدای پاک خوښه شو، ایزه لیون ته جګ شه، دا رقم مشکل ته جوړ شو، تو خپله اول ده هغه خدای نه وخوسته، ته د بیا خدای عزت وکړي، ټولې مسلمانانو د خدای عزت وکړي چې میږي عزت یې کړی و. خو الله پاک دومره نه ویږه کوي چې و هر چی شته رزق سوي و چې مجید ارسوي. الله نه میږ ډېر رضوي، خو بیا د خدای پاک د میږ ته څه مسلمانانو سره ډېر ښه وکړي چې میږ سره همکاري کړي. ډېره مننه مورې، خوشحاله اوسئ. ستل دربار بل دربار نه لرم. قدرمن لیدونکو، د دغه کاکا سره هم خبرې کوو چې دوی کور کې څه مشکل لري. کور کې څه مشکل لري؟ آیا بچیان دې وږي پاتې شوي تر اوسه؟ داسې ورځې وي چې وایي ما نه که 3 ورځې مه خوړلې وي، منې که نه یې منې بسکټ خورو، یعنې واقعیت ته یم که نه، دروغ ګناه نه لري. کور په کریا ده، خونه کې مو خیمې داسې لګولې دي، که تاسې د پیرې ځای کې پرته یو وریا نه کور کې مو خیمې لګولې دي، کړکۍ نه لري، وسایل نشته، لرګی نشته، بل هغه نشته، بخارۍ مو لګولې؟ بخارۍ مو نه دي لګولې. که زه وایم پوه شوې چې داسې مریض لرم که نه څه جواب بخاري نه ورته لرم. الله اکبر، الله دې رحم وکړي. ښه قدرمن لیدونکو، دا زموږ د یو هیوادوال حال نه ده، ډېری هیوادوال زموږ په همدې رقم باندې دي. دغه خپرونه همدلته پای ته رسوم، تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت ته غواړم. پکړو بدو بدو باو باسم، لتو بی پرتا بلا لار نه لرم.